آیا په ژوند کې مو فکر کړی چې زمونږ خپل رب څومره قرضداري یو؟ تاسو به وایئ چې دا څنګه امکان لري؟ زه دومره وایم چې د الله پاک داسې نعمتونه شته دي چې موږ ته الله پاک مفت راکړي دي، خو په اصل کې هغه نعمتونه ډیر قیمتي دي چې دا خبره د یو دردیدونکې کیسې سره درته ختموم. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ چې ولې یو انسان ناشکره ده چې شکر نه وباسي په خپل ژوند باندې. خو دغه کیسه را سره تر پای ولولئ. یو ځوان زړه یو دم بې حرکته شو. کله چې روغتون ته ورسو 24 ساعتو لپاره یې اکسیجن ورکړو. بیرته چې ځوان جوړ شو، ډاکټر ورته $500 بیل ونیو. ځوان د بیل په لیدو وژړل. ډاکټر ورته وویل ژاړه مه، که پیسې نه لرې، ژوند مو تریخ وي او ناچاره وي نو نه یې غواړم. ځوان ویل زه هر څه لرم، پیسې مشکل نشته، الحمدلله هر څه لرم او کولی شم ستاسو پیسې درکړم. ډاکټر ویل مشکل څه دی؟ ولې دې وژړل؟ ځوان ویل ځکه مې وژړل چې ستا فقط 24 ساعتو لپاره ماته اکسیجن راکړه او $500 دې رانه وغوښتل، خو ما چې په کلونو همدا اکسیجن د الله تعالی په مهربانۍ او په فضل سره مفت اخیستی ده. او اوس زه پوه شوم چې زه څومره ناشکره او رښتیا ستر پوروړی یم. راځئ دوستانو په خپل ځان شکر وباسئ. داسې خلک شته سترګې نه لري، دنیا یې نه ده لیدلې، مور یې نه ده لیدلې، ورور یې نه ده لیدلی، پلار یې نه ده لیدلی، هیڅ یې نه ده لیدلی. داسې خلک شته سترګې لري، لاسونه نه لري، پښې نه لري، تګ نشي کولی. خو چې کله مو ځان یو بدن جوړ وي، راځئ شکر وباسئ. د الله ډیر لوی نعمتونه دي چې موږ او تاسو ته یې راکړي دي. دوستانو دغه ویډیو چې څومره شیر کولی شئ شیر یې کړئ تر څو ټول خلک په همدې باندې په خپلو د خدای په نعمتو باندې شکر وباسي چې خدای دوی ته ورکړي دي. دوستانو که چیرته غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو زموږ لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مل شه، خو وخت درته غواړم.